السلام علیکم. بخیر بخیر. یا لکه څنګه جوړ تا دا پته یې نه لګي. مړه یاره تاسو خو راته ویلي وو ول د هسپتال تاته معلوم دی ډیوټي او نو هغې کې لږ لیټ شوم. یا لکه څنګه چلې تاسو خو دکان بند کړی دی مړه ورشات تاش راواله وو هغه میز هم رانې غوښتل ستاسو کوم چې تاسو راغلې وو اوس به راوړم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډیرو ګرانو ډیرو محترمو کتونکو د زړه د کومې نه تاسو ته یو ځل بیا هرکلي وایم ټول ستړي مه شئ په خیر راغلی. یو ځل بیا په اشنغر کې د خیالي په غاړه باندې تېر ځل موږ د سراج اکبر لالا سره چې کومه مرکه کړې وه نو هغه د سردریاب په غاړه وه. دا د خیالي غاړه ده او دا هغه خیالي دی هغه یو تاریخي یو داسې ټاټوبی دی دلته. هغه ټاټوبي کې موږ ناست یو دلته او د بالکل د خیالي په غاړه باندې ناست یو. خیالي تاسو ته پته لګي چې دا د سوات هغه سیند دی کوم چې زمونږ په 400 باندې راغلی دی. په 400 باندې راتېرېږي دلته ورته خیالي سیند وایي. هلته چې کوم دی نو د سوات په سیند باندې مشهور دی. دغه شان څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ د پروګرام نوم دی مشالونه او دا د ایم ټي وي. نو د ایم ټي وي په دې شیشه باندې څنګه چې تاسو ته پته ده موږ تاسو سره مختلف مشالونه معرفي کوو او دغه شان زمونږ د اشنغر د سیمې یو بل مشال یو بل مشال هغه مشال چې ډېر خلک دې رڼاګانې اخلي او ډېرو خلکو ته رڼاګانې اخیستې دي او انشاءالله چې الله دې زمونږ په منځ کې لري زمونږ استادو په منځ کې د ډېر وخت نه د ټلویزیون د پی ټي وي په شیشه باندې تاسو دغه ملګری زمونږ ګورئ او بیا چې کله زه لا شو بستنو م راغلی نو ما به ډېر زیات د دې پروګرامونه کتل په ټي وي باندې. بیا یو وخت داسې راغی چې کله زه شو بست رالم نو بیا موږ دومره زیات کار یو بل سره یو ځای وکړو چې هغه که په خیبر ټلویزیون وو هغه که د سی ډي په دنیا کې وو هغه که سټیج باندې وو او بیا په تیره په پی ټي وي کې خو خیر لا اتفاق نه دی شوی نور داسې میلاو شوي هلته ډېر وي خو لا کار هم په ټي وي باندې یو ځای نه دی کړی. دغه بدقسمتي ده زما نو د هغې سره بیا دومره تعلق جوړ شو او دومره ورورولي او دومره ملګرتیا جوړه شوه چې زما په خیال چې په 400 کې په اشنغر کې د هغه سره ما سره داسې ورورولي ده چې لکه موږ د یو بل نه چې 10 منټ هم بېلېږو نو خدای شته چې یو بل پسې خفه یو. تېر ورځو کې د کوټې نه راغې ستاسو په منځ کې خیلېدل نه غواړم. ډېر زیات ملکونه یې کتلي دي ډېرو زیاتو ملکونو سیال یې کړی دی. افغانستان ته ما ډېر زیات یو ځای تللي یو. ډېر ښه نوم ډېر نوموړی اداکار ډېر نوموړی صداکار چې په ریډیو باندې مغې کار کړی دی او دغه هم زموږ د اشنغر فخر دی. موږ پرې فخر کوو موږ پرې ویاړېږو. په ډېره مینه باندې موږ تاسو ته رابللی دی موږ دپاره ټایم ایستلی دی. د هغه ټول نه مخکې د هغه شکریا کوم یو جهان مننه. بالکل تاسو سره معرفي کوم چې د هغې نوم دی جهانګیر عادل. جهانګیر عادل بالکل تاسو به پېژندلی. جهانګیر عادل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مخلص صاحب څنګه یې ښه ټیک ټاک یې؟ الحمدلله. زه د ایم ټي وي د دې ملګرو د مخلص صاحب او په خصوصا د لر او بر پښتنو ډېره مننه ډېره شکریه. پښتانه چې کوم ځای کې دي الله دې آباد ودانه او خوشحاله لري او بیا خصوصا مخلص صاحب تاسو دې الله ژوندي لري ځکه چې د اشنغر یو بل مشال یې څنګه چې تاسو ووی او زمونږ د ایم ټي وي دا نوی چینل راغلی دی. الله دې وکړي چې دې ډېر مخپړوان دې لاړ شي او د پښتنو دا څومره هلې ځلې چې د پښتونخوا په خاوره یا د پښتنو په خاوره باندې کېږي او زمونږ دا ملګري دې له دې الله همت ورکړي چې دوی همدغسې لګیا وي او د پښتنو دا مشالونه مخې ته راولي. مننه جی جهانګیر عادل صاحب ټولو پښتنو ملګرو ستاسو سلامونه او ستاسو نیکې هیلې دا وای اورېدې او بلکې وای اخیستې ستاسو هم یو جهان مننه. جهانګیر عادل صاحب ملګري تاسو ګوري زمونږ د ایم ټي وي په دې شیشه باندې
دی به خامخا دا پوښتنه کوي چې وایي مخلص به دا پوښتنه کله کوي چې جهانګیر عادل صاحب دی خپل داسې مختصر غونډه کې انټروډکشن مختصر غونډه کې تعارف مختصر شان وړه غونډه کې پیژنګلو موږ سره خپل وکړي. مخلص صاحب تاسو د 2-3 غنټو نو دا 2-3 غنټې داسې نه تېرېږي خوند به داسې وکړي چې داسې اوچت کړي نو که نه نو ملګرو پښتنو زما نوم د ماشوموالي نه جهانګیر و. کله چې شوبز ته راغلم او شوبز ته څنګه راغلم شوبز کې په 400 کې یو سټیج ډرامه کېده جی زمونږ ملګری تاسو چې کوم یاد کړئ سراج اکبر صاحب و هغه ډایرکشن کو مړه زه ورله وس ورغلم ما ورته ویې ما په دې ډرامه کې واخله نه مې هغه پېژنده او نه یې زه پېژندم هغه واغشته ما او هغه راله نوم کېښود جهانګیر عادل واه زما خپل نوم جهانګیر دی او نوم هغه راله کېښود جهانګیر عادل د 400 د اشنغر د خورې اوسېدونکی یم او په 400 ټاون کې مې کور دی تعلیم مې ایف دی او د 400 په هسپتال کې نوکرم یم او ډېر زر پته انشاءالله ریټایر هم شم 4 میاشتې مې پاتې شوې په نوکرۍ کې دا وګوره ګرانو کتونکو ته دا علم نه و چې جهانګیر عادل صاحب مطلب سرکاري نوکر هم دی نه سرکاري نوکر یم 4 میاشتې مې په ریټایرمنټ کې پاتې شوې که خیري جولای 2017 زما ریټایرمنټ کال دی او د اشنغر د خورې اوسېدونکي یو او د هغې نه وروسته چې کله م سټیج ډرامه وکړه نو هغې نه وروسته بیا روان شو پي ټي وي ته ورسېدو بیا خیبر راغی پکې بیا پکې سټیج ډرامې راغلې بیا پکې سی ډي راغله او په سی ډي کې الله تعالی موږ له داسې ښایسته ملګري راکړه چې په ایمان درته وایم چې زه هر ځای کې یم او دې هم هر ځای کې وي خو یو بل ته م چې رینګ نه کړی نو ساعت په موږ باندې نه تېرېږي داسې ښایسته ملګري الله تعالی راکړه او په اشنغر کې ډېر ښایسته ښایسته زلمي دي ځوانان دي بوډاګان دي د مینې نه ډک د خلوص نه ډک او د غیرت نه ډک ښه جي ډېره مننه جهانګیر عادل صاحب ورسره په کار دا وه چې دی سراج اکبر لالا یاد کړی وی ځکه چې زه پیدا شوی یم نو دوی دواړه ټول عمر ما یو ځای کتلي دي تر نن ساعته پورې زه دوی یو ځای ګورم که هغه په سټیج کې هم دوی یو ځای وي که په ټلویزیون کې وي نو هم دوی یو ځای وي او که چېرته د خپل هیواد نه بهر ځي نورو هیوادونو ته هم دوی یو ځای زه وینم دا څه وجه ده مخلص صاحب داسې کار دی چې کله مونږ په ټي وي کې نو قاضي مولا صاحب دی الله وبخي اسماعیل شاهد صاحب دا ټول زمونږ استادان دي خو په دغه وخت کې مونږ ځان له مو سراج اکبر ځان له داسې ځای جوړ کړ چې هلته په پي ټي وي کې به بیا مونږ ته خلکو نیله دیله وي نیله دیله نو اوس دې کې پته نه لګي چې نیله کوم یو او دیله کوم یو ما ته به اکثر سراج وي نیله څوک ته دیله څوک ته ما ورته نیله به تیو دیله به زه نیله هغه څه په کار دی چې مخکې راغلی و که نه او که هغه زمانه مخکې هغه ته کاسټ کړی و سټیج کې نه او هغه سټیج کې کاسټ کړی مو خو ټي وي ته ما راوستو ډېر ښه سراج اکبر لالا واوره ښه که دروغ یې ویلي نو ګوره سړی به نیسو نه دروغ مې نه دي ویلي هغه ته به هم پته وي ځکه زما یو ملګری و دلته مې هغه چې چا نه مې ورله یو دوه کوم چټ اغشتی و هغه د الله تعالی وبخي هغه اوس وفات شوی دی صابر نواب نوم یې و د دې رزړ اوسېدونکی و او دا چټ ما د هغه نه واغشت او چې څنګه مې ځان سره بوتو نو بس هغه ورځ ده نن ورځ ده هم سراج په پي ټي وي کې ده تاسو بیا شاته نه دي کتلي بس د کامیابۍ هغه سفر روان الحمدلله جی جهانګیر عادل صاحب څنګه چې تاسو وی چې ریټایرمنټ ته مې لږ وخت پاتې 4 میاشتې خدای دې د ژوند نه مې ریټایر کوه د دنیا خبرې دي بس مطلب سړی راشي یا ماشوم وي بیا غټ شي بیا زلمی شي بیا بوډا شي همدغه شان د لایف د زندګي روانه ده ستاسو خو تعلق د شوبز سره دی الریډي ماته پته ده خو دا راته ووایي چې لکه دا کومه سرکاري نوکري ستاسو ده په دې 400 په هسپتال کې دغه نوکري ستاسو په دې شوبز باندې چېرته اثر خو نه دی غورځولی تا ته خو چېرته دا مشکلات نه دي راغلي افسرانو ورته دا نه دي ویلي چېرته ته نن ریکارډینګ له مزه نن خو ستا دا کار دی دلته نه الحمدلله په 400 هسپتال کې چې څومره افسران راغلي دي یا داسې نور ملګري دي نو ما سره ډېر زیات تعاون کړی دی زما یې مرسته کړې ده زه اوس هم تقریبا یو میاشت ما په کوټه کې تېره کړه جی 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 خو زما افسرانو زما ملګرو ما له مکمل اجازت راکړې زما په دې شوبز باندې زما نوکري اثر انداز شوې نه ده
مطلب لکه علمزی مجاهد د خدای ژوندې لري نن سبا په امریکا کې دی امین. که زمونږ د امریکا انټرویو چېرته ګوري او مې بي چې انشاءالله زما یقین دی چې بیا ګوري نو هغه په سکول کې استاد و بالکل په سکول کې ټیچر او بیا چې کله ټلویزیون ته دی لاړو نو هغه ویل چېرې د وخت د وجې لکه مطلب ما سره دومره ټایم نشته چې زه هغه ماشومانو ته ټایم ورکړم نو هغه سکول نوکري پرېښوده بالکل خو د هغې باوجود هم تاسو خپل نوکري برقرار ساتلې ده الحمدلله. نو تاسو چېرته ضمیر نه یې ملامته کړي چې یاره لکه مطلب زه د حکومت نه تنخواه اخلم او دې خوا شوبز دغه پیسې هم زه اخلم خو دلته د حکومت تنخواه هم ده خو مطلب دلته ستا کار پاتې کېږي څه ذهن کې څه وایي مخلص صاحب سوال خو ډېر خطرناک و خو اصل کې چې مونږ کم کار کوو د ټي وي په شیشه باندې نو مونږ معاشرې له یو سبق ورکو مونږ د ښه او بد تمیز خلکو ته ښیو جی جی چې دا ښه کار دی دا بد کار دی او د هغې دواړو نتیجه ورته ښیو نو دا مونږ چې کم کار کوو نو په پی ټي وي باندې یا د خیبر په شیشه یا د سی ډي په دنیا کې یا د سټیج په دنیا کې نو زه خو دې ته چې دی نو تبلیغ ویم تبلیغ ورته ځکه ویم چې مونږ دا کم خلکو ته د ټي وي په شیشه باندې دا ښه بد ښیو نو همدغه ښه بده زمونږ دا تبلیغیان ملګري رونه چې کم دي نو د هغې ورته په جومات کې ښیي خو مونږ هغې ورته یو روح ښیي او مونږ ورته دواړه روح وښیو چې دا غلط کار دی او دا صحیح کار دی اوس تا خوښه ده چې په دې لار ځې او که په دې لار ځې نو ضمیر ما نه ملامته کوي ځکه چې مونږ معاشره ټیک کوو ښه او که فرض که معاشره راپاسي او تاسو ټیک کړي چې نه یار دا شو بسته مه زه د خپله ډیوټي کوونه بیا نه معاشره داسې نه وي راته هلته ډیوټي هم کوم ځکه چې کله زما په ټي وي کې کار دی نو بیا که 24 ګنټې راته ویلي دي نو 24 ګنټې ما ډیوټي کړې ده الله دې نه کړي کله چې داسې د ترخګرۍ یا ایمرجنسي راغلی ده نو بیا هم ورته لستوڼې نغستې دي او هغه شوبیز مې پرېښی دی بیا مې دلته کار کړی دی ماشاءالله څنګه ګوره دا خو تاسو ته پته وي چې آرټسټ هسې آرټسټ نه جوړېږي آرټسټ ډېر حساس انسان وي او مطلب دا چې حساسیت نه وي دی د سره آرټسټ نشي جوړېدی دی شاعر نشي جوړېدی دی چې کوم دی سندرغاړی نشي جوړېدی نو جهانګیر لالا وایي چې کله هم داسې څه حالات راغلي ایمرجنسي راغلي نو ما شوبیز پرېښی دی خو ما خپله ډیوټي کړې ده ویل ډن ډېره مننه شکریه تشکر جهانګیر دل صاحب یو وړه غونډه کې پوښتنه بله مرکه خو زموږ روانه ده په مزه مزه به دا به مخکې ځي انشاءالله دا یو کښتۍ ده موږ به دې کور کوو او د سیند نه به غاړه پورې باسو که خیر وي الله دې وکړي چې دا ټول پښتانه د سیند نه پورې وځي ځکه چې د پښتنو په خاوره باندې ډېره موده داسې دا ناولې دا زه خو ورته ناولې به ووایم دا ناولې دا ترخګري هر پښتون په خپلو خولو کې په خپلو وینو کې ډوب دی الله دې وکړي چې دا ټول پښتانه د سیند نه پورې وځي امین ثم امین دغه دعا زموږ د ټولو ملګرو ده دا ترهګرۍ خبره تاسو بار بار کوئ ستاسو په شوبز باندې ستاسو په دې اداکارۍ باندې ستاسو په دې ژوند باندې دا کومه ترهګري دا کومه هوا چې رالوتې ده زموږ په دې پښتونخوا باندې زموږ په دې پښتنو باندې هغه که په کوټه کې دي هغه که دلته دي که افغانستان کې دي خو په دغه څیز کې راګیر دي ستاسو په ژوند ستاسو په لایف ستاسو په دې شوبیز یې اثر غورځولی مخلص صاحب په شوبیز خو ډېر زیات اثر غورځولی دی بلکې د ټولو پښتنو یوازې په شوبیز نه په ټولو پښتنو باندې اثر پروت دی او هغه اثر پې پروت دی الله دې وکړي چې دا اثر زر ختم شي خو زما خیال دی چې دا کم دی ترخګرۍ د دې ناولتیا کم اثر د دې لر او بر ټول پښتون چې څومره دی هغه په دې کې راګیر دی شوبیز خو یو وړه شانتي دنیا ده شوبیز ټول ملګري هم دغسې دي څنګه چې دا بار پښتانه دي د شوبیز نه بار کم پښتانه دي نو هغه پښتانه او د شوبیز دا پښتانه ټول یو شانتي دي جی ګرانو کتونکو اخلو ورکوټې غونډه کې دمه د دمې نه پس راځو جهانګیر لالا زموږ مرکه روانه ده موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو ویلکم بیک یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو جهانګیر عادل لالا سره زموږ مرکه روانه ده انټرویو روانه ده او خبرې به ورسره کوو انشاءالله جهانګیر صاحب دا راته ووایه چې تاسو خو په ټلویزیون باندې چې څومره مونږ کتلی زیاتره تاسو کامیډي کرکټر یې کړي دي مزاحیه ډرامو کې تاسو کار کړی اسماعیل شاهد جي سره
علمزی مجاهد جي سره او شینو ماما جي سره دغه مزاحیه کرکټر چې کوم دي مزاحیه اداکاری ګرانه ده یا سنجیده تاسو کړی ده او کنم د کړي نو ولې نه ده کړی مخلص صاحب ما دواړه کړي دي. او یو اداکاري هم ګرانه نه ده خو چې سړی د زړه نه وکړي د شوق نه وکړي او په هغې سکرپټ باندې ځان پوه کړي چې دا زما نه څه غواړي نو بیا یو هم ګرانه نه ده ځکه چې ما دواړه کړي دي هم مې کامیډي کړې ده هم مې سیریس کړې ده. په کوم یو کې زیاته مزه تاسو اخلئ کوم یو ډېر زیات انجوای کوئ چېرې مخلص صاحب زه سیریس او زما د خوښې کرکټر چې کوم دی نو که تاسو زما داسې شته یو څو ډرامې شته چې ما سیریس کرکټر پکې کړی دی په خیبر باندې هم راغلی دي او په ټي وي باندې هم شوي دي. جی جی نو زما اولډ کرکټر او اولډ کرکټر کې بیا د مظلوم کرکټر چې ظلم پې کېږي هغه مې ډېر زیات خوښ دی او په هغه کرکټر کې د مظلوم کرکټر چې د هغې مکالمې د هغې ډایلاګ داسې وي چې لکه اوس یو د کلي یو خان دی او په یو غریب باندې ظلم کوي جی جی خو چې د هغې مکالمې جاندارې وي نو هغه ماته ډېره مزه راکوي. لکه تاسو به مزاح په حواله باندې هم ګپ لګو خو تاسو ډایلاګ تاسو ته د خپل سیریس مطلب چې ملګري ووایي چېرې جهانګیر لاله دې موږ ته ښکلی ډایلاګ ووایي یاره والله مخلص صاحب مونږ خو چې ډرامه وکړو نو بیا مونږ خپله ډرامه هم نه ګورو تر اوسه پورې ډېرې ډرامې شوي دي وخت نه میلاویږي وخت نه میلاویږي ځکه چې کله یو ځای کله بل ځای زمونږ د آرټسټانو ژوند خو تا ته معلوم دی په خپله م آرټسټ دی په خپله هنرمند دی نو ته ووایه ما ته تا چېرته ډرامه یاد ساتلې ده او یا تا ډرامه خپله کتلې ده. حاجي جهانګیر صاحب ستاسو خبره په کل بدله بالکل دا ډېره ګرانه خبرې چې یو سړی دومره زیاتې ډرامې کړي دومره ډېر زیات کار یو سړي کړی او هغه ته بیا ته ووایې چېرې هغه د فلانې ډرامې ډایلاګ نو دا نشي ساتلی او حقیقت خبره چې موږ خپلې ډرامې ډېرې کمې ګورو چېرته مخکې به هم کتلې اوس خو بالکل ټایم نه میلاویږي د ټایم د کمۍ د وجې خو بهرحال چې چا موږ نه ډیمانډ کړی دی نو موږ ورته خپل ډایلاګ چې کوم دی نو بس څه مو ورته ویلي دي او د ایم ټي وي ملګري غوښتنه کوي د ایم ټي وي د ملګرو ډېره زیاته مننه. مخلص صاحب ما یو سیریل کړی و همدغسې په کوټه کې د خیبر دپاره جی جی چې د هغې نوم و زما خیال دی بدلون بدلون نوم یې و جی جی او هغې کې هم زما د یو ډېر مظلوم سړي کرکټر و د سکول د چوکیدار ماشاءالله کوم چې تاسو غوښته چې داسې کرکټر وکړم او هغه ډرامه داسې وه چې هغه نیمه قبایل او نیمه چې دی نو داسې و نو هغې کلي کې چې دی نو د جینکو په تعلیم باندې پابندی و ډېر ښه او ما په خپله لور باندې د هغې ملک د یارې تعلیم کوو خو ډېر په پټه مې کوو چې هغه ملک خبر شو نو هغه زه ډېر زیات بېعزت هم کړم او داسې ډېر بد رد به یې راته ویل اخر کې یو وخت داسې راغی چې زه خپل حجرې ته راوغوستم او هغه زما هغه لور چې کومه پیغله شوه او تعلیم یافته شوه چې پته ورته ولګېد چې دا کالج ته م ځي اوس نو ما ته یې وی چې ته دا خپله لور به چې دی نو ماله راکړې زما نوکر له یې راکړه نو هغه ساعت کې خو ډایلاګ ډېر و خو په هغه وخت کې هغه راته سوي ما ورته سوي خو یو ډایلاګ پکې داسې و ما ته اوس هم یاد دی چې ملک صاحب ته په خپله ملکۍ کې خوشحاله اوسه او زه د کلي یو ډېر زیات غریب د سکول یو چوکیدار زه په خپل غیرت په خپل عزت په هغې پورې ټینګ ولاړ یم تر څو پورې چې زما په بدن کې ساه ده زه به د خپلې لور باندې سبق ویم او دا به زما چې کوم ارمان دی زما دا ارمان دی چې دا ډاکټر شي زه به پې کوم ډاکټري به پې سر ته رسوم انشاءالله ډېر زبردست ډایلاګ اوس پوره خو نه ما ته وویل که نه چې ته به دغه خپله لور زما نوکر له راکې پوه شوې ملک صاحب
ما ته پته ده چې تا کې پښتو ده، تا کې غیرت دی. ملک صاحب مونږ د کلي غریبان د سکول یو چوکیدار چې ستاسو په مخ کې دا غریبانان پرتې خاورې دي، تاسو پې قدمونه ایږدئ. خو ملک صاحب زه به تا ته ښیم چې په یو غریب سړي کې څومره پښتو ده، په یو چوکیدار کې څومره غیرت دی. زه به دا خپله لور ډاکټره کوم. ته په خپل غیرت، په خپله پښتو، خپله ملکې کې خوشحاله اوسه. زه په خپله غریبۍ کې خوشحاله یم. ستا د خپله ملکې مبارک شي او زما د خپله غریبۍ مبارک شي. ډېر ښه، ډېر ښه جهانګیر رضا صاحب. خفه نه شي، دا مې در سره په دې وجه ډایلاګ ویو چې ما ویل چې ستا موډ جوړ شي. او مخلص صاحب موډ دې راله داسې جوړ کړه چې والله ما له اوس جړه راغله. دا خو د اکټر کمال وي که نه، چې مطلب اکټر څنګه چې دوی ویلې چې ضروري نه ده چې یو سړي باندې د خامخا د مزاح د کامیډین چاپ ولګي. او دلته زموږ بدقسمتي دغه ده چې کوم سړی کامیډي کرکټر وکړي بس بیا ټول په هغه پسې بیا کامیډي کرکټر یې تړلي وي. حالانکې داسې نه ده، دا ټوټلي غلطه ده. تاسو وګورئ زموږ د نورو ملکونو اداکارانو ته هغوی کامیډي هم د کمال کوي، خو چې کله هغوی سیریس کرکټر کوي نو هغه هم بیا دومره د کمال وکړي چې خلک حیران کړي. بالکل مخلص صاحب ډېره ښه او دا ډېره ښه خبره ده چې زمونږ دا څونه هنرمندان دي دوی د خو زما دا خواست دی چې یو کرکټر پورې د ځان نه تړي، او دا چې کوم زمونږ ډایرکټران او پروډیوسران صاحبان دي دوی ته هم زما دا خواست دی چې یو آرټسټ دی، یو هنرمند دی د یو کرکټر پورې محدود کوي نه، هغه دې وګوري هغه کې به دا کوالټي وي چې هغه کامیډي هم کولی شي او هغه سیریس هم کولی شي. جهانګیر رضا صاحب د څومره وخت نه کار کوئ پی ټي وي باندې؟ یاره زما تقریبا 1988 نه 1988 بالکل. اوس ته وایي صاحب کتابونه کوه چې څومره یاره جوړېږي تقریبا دغه 10 کالو نه برابره 15 جوړېږي. نو ماشاءالله دا ډېر زیات کار دی او دا دومره کار دی چې په دومره عمر کې ماشوم زلمیتوب ته رسي. بالکل ظاهره ده چې ستاسو به بچي وي. بالکل دی الحمدلله. څو بچي دي، څو ماشومان؟ زما 3 ماشومان دي، 2 مې زامن دي او یو مې لور ده. یو د لور ده. په دې کې څوک واده کړي یا نه واده کړي؟ نه لا یو هم واده کړی نه دی. ښه ماشاءالله. او ما واده لیټ کړی، زما 2 بچي وفات شوي هم دي، مړه شوي هم دي. ماشومان د دې درېو نه مخکې چې کوم 2 هغه وفات شوي دي. بیا دا یو زوی مې چې دی نو اوس الحمدلله بیا یې کوي. ښه ماشاءالله چې د هغه نوم خوشحال دی، خوشحال خان. ډېر ښه. او دویم چې دی نو اوس د 10مې امتحان ورکوي، د هغه نوم مشال خان دی. مشال خان. او زموږ د پروګرام نوم هم مشالونه دی. مشالونه دی. او د مزې خبره دا ده چې د لور مې نوم څه دی تا ته پته لګي؟ یاره ظاهره ده چې ما هم د پښتو نوم نه ایښی نو تا به هم د پښتو نوم ایښی چېرته پرخه یا لخته نوم به یې نو. بالکل مخلص صاحب زما د لور زرلخته نوم دی. تاسو په خدای یقین کوئ، ګوره که دا ما ته پته وه، دا په خدای یقین وکئ، تاسې مې د ځانه ویلي. بالکل زما د لور زرلخته نوم دی او هغه په اتم کې ده، اتم جومات کې ده. ماشاءالله ماشاءالله. ما خو تا ته ویلې که نه زه خو د پښتو شاعري کوم او د پښتو اداکار یم، نو زما د بچو نوم نوم سپرلی، ننګیال او ګوګل جان. او زما ټولو پښتنو ته دا خواست دی چې د هغې بچي کېږي نو زه به درته دا جولې ونیسمه چې د پښتنو نومونه پرېږدئ، درانه نومونه دي د پښتنو، د خپلو مشرانو نومونه پرېږدئ. اوس لکه زما د زوی خوشحال خان نوم دی نو خوشحال بابا ته وګوره، دا دغه تاریخ تېروه، دغه تاریخ ته وګوره، هغه ځان له یو دنیا ده د خوشحال بابا تاریخ. بیا زما د دویم
مشال دی. مشال دی نو مشال چې بل شي نو ټولو پښتنو له پکار دي چې د خپلو بچو له داسې نمونه ږدي نمونه کېږي چې د پښتو نومونه جی ګرانو کتونکو واخلو وړه غونډه کې د ما جهانګیر دل صاحب نو وقفې نه پس بیا راځو زموږ سره شو د ام ټي وي سره یا لکه دا سفر وکړه یار د دې وقفې نه بغیر نه کېږي نه 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 لږه غونډه کې دمه به یار نو وکړه دا چې به پکې ځان ته واچو که خدای نو دې چې واچوه نو بس لګیا به یو تا سره په خبرو یې چېرې نه سړه شوه که نه یار ښځه واچوه دا وروره مهرباني وړه غونډه دمه حاجي ګرانو کتونکو یو ځلې بیا ستړي مه شئ په خیر راغلی زموږ مرکه روانه ده د جهانګیر لالا سره خبره کېده د مشال او د خوشحال خان د دې د بچو او د زرلښتې زموږ بچیان دي زموږ ورورونه دي جهانګیر لالا دا راته ووایي چې دغه ستاسو چې کوم بچي دي یو چې 14 کې سبق وایي بل 19 کې اګزام دی د مشال نو چېرته دا سوچ دې کړی دی چې دې شوبز طرف ته راشي اشنا ګوله اول خو درته وایم چې لا مه کوه دغه حال دی نو چې ښه چا سره کې او د چا قدر کې نو بیا خلک وایي دغه زما جهانګیر نوم دی جهانګیر عادل راته وایه لالا زه خو تا ته لالا ښکارم یاره جیسې یو مشره ظاهر ګورو تاسو خپلې ګیرو ته وګورئ تک سپینه ښکاري او زما برېتو ته وګورئ تک تور ښکاري او چې تا ورله رنګ ورکړی دی زه څه وکړم نه جی بلکل دروغ ګورئ بلکل دروغ مخلص صاحب دا خو ګپ شپ په شروع وي که نه دغه زموږ د انټروی د دې مرکې خوند همدغه دی داسې کار دی چې ما بچي په خپل دغه باندې پرېښي دي چې دا ورته نه وایم چې یا ډاکټري وکړه یا انجینري وکړه یا هنرمند شه د هغه چې څه خوښې مطلب چې هغه کولو مې پرېښی دی چې سبا بیا دې ما ته دا نه وایي چې زه په دې لار تلم او تا په دې لار روان کړم نو دې کې ناکامه شم نه ماشومان به پرېږدې په خپل ذهن او په خپل سوچ په خپل فکر صحیح چې دی په کوم طرف په خپل تللی شي او په هغې دی روان وي زما دغه مشر زوی چې کوم دی خوشحال او په کالج کې په سکول کې ډیبیټونه کول کمپیرینګ یې کړی دی تقریرونه یې کړي دي په هغې کې چې دی نو ایوارډونه اخیستي دي پوزیشن یې اخیستی دی پوزیشن یې اخیستی دی نو بس چې کوم لار یې خوښوي زمونږ دا هنرمندۍ دا هم ډېره ښه لار ده که دې خوا راځي نو مطلب تاسو څه ابجکشن نشته نه بلکل نه اصل کې زه څومره چې انټرویانې موږ وکړو ملګرو سره یا کوو یا زه ما د ملګرو انټرویانې کتلي دي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې یاره زه خپل بچی دې طرف ته راوستل نه غواړم خو دا واحد تاسو یې چې تاسو وایئ چې هغه دې خوا راځي نو موسټ ویلکم بلکل وجه ځکه چې هغه ته په دې کې فلحال موږ پکې کار کوو موږ د خدا لار چې دی نو خو ټیک لار ښکاري چې یو سړی په ښه نیت کوي نو دې لار کې عزت شته دې لار کې شهرت شته دې لار کې پیسې شته که څوک وایي چې زه د عزت لپاره موږ ته وګورو الله تعالی را د نوکرۍ راکړي سرکاري هر څه باندې برابر شکر دی خو دې لار کې عزت دی دې لار کې شهرت دی او بله غټه خبره پکې دا ده
زمونږ د پښتو پښتونولۍ ثقافت او کلچر که هغه ژوندی دی نو هغه ستا او زما د لاسه ژوندی دی. ګنې زمونږ د سرکاري سطح به زه یاده کړم چې په سرکاري سطح باندې دونه هلې ځلې نشته کوم چې زموږ حق دی، ستا حق دی، زما حق دی، د ټولو هنرمندانو حق دی. نو په سرکاري سطح زمونږ هغه شی نه کېږي. خو دا تعالی او ماله دی الله تعالی ډېر جون سره د ټولو هنرمندانو ورکي چې دوی د پښتو د ثقافت د پښتونولۍ ثقافت ادب یې ژوندی ساتلی دی په هر شکل کې. لکه اوس دا ملګري د ایم ټي وي دا ملګري به راولي. ولې دوی ولې کوي؟ دوی سره دا احساس دی، دوی سره دا فکر دی چې زموږ د پښتو او پښتونولۍ دا ثقافت مړ نه شي. نو دا موږ ټولو پښتنو له پکار دي چې دا موږ ژوندی وساتو او موږ ژوندی ساتلی دی. الحمدلله زه هر څوک چې هر څه وایي خو زه دا ویم چې څونه هنرمندان دي د پښتنو د پښتونولۍ ثقافت دوی ژوندی ساتلی. جی جهانګیر عادل صاحب ماشاءالله تاسو ډېرې ښایسته خبرې وکړې. خو دا ده چې که د خیال کړو یو ټایم کې زموږ د آرټسټان لکه ستاسو د وخت چې کوم ملګري دي هغوی دپاره نشترحال و زموږ په پېښور کې نشترحال کولاو زموږ په پښتونخوا کې دا واحد یو داسې حال دی چې دغه ځای کې به د خلکو زموږ د آرټسټانو ملګرو به شوګانې به یې کولې د هغوی نغري به بل وو. بلکل یو ټایم به یې داسې راغی یو داسې حکومت هم پکې راغی چې هغه حال چې کوم دی بند کړی شو ته تالیې ولګېدې. ډېر ملګري زموږ غریبانان آرټسټان ټول غریبانان وي هغه بیا غریبانان په کورونو کېناستل د هغې هغه د رزق هغه سلسله بنده شوه. اوس نشترحال هم غالبا چې کولاو دی پکې نورې چینل هم رالی. ستاسو څه رای د دغه متعلق چې را نشترحال دی بند یا دی کولاوي یا د نورو چینلو کې تاسو بیزي یې نو مطلب د هغې د بندش سره ستاسو سره دی عمل اوس څنګه یې؟ مخلص صاحب کله چې نشترحال بند شو او ډېر هنرمندان د پښتو په کور کېناست لاړل په کور کېناستل د هغې په نغري کې اور مړ شو. د هغې حالات تا ته او ما ته پته ده دا چا چې نشترحال بند کړی و هغې ته یې پته نشته چې په هغوی باندې په دغه وخت کې څه تېرېدل او د هغې حالات څو. خو هغه د پښتو متل دی وایي سپینه جامه چې دی نو زمونږ دغه ملګري چې کوم ناوزګاره شو او کور باندې کېناستل نو ته ماته ده ووایه چې زه یا تاسو یا زمونږ دا نور ملګري د روډ په غاړه په بازار کې چېرته ریړه یا چېرته چولې نشو خرڅولی. نشو ځکه چې اکثر خلک وایي که مونږ چولو ټاټکي ته ناست یو او چولې خرڅوو نو خلک وایي چې دا جوړې ډرامه کوي ډرامې ریکارډ اول به ګوري چې کیمره کوم ځای کې لګېدلې کیمره کوم ځای لګېدلې چې زه به پکې راځم او که نه که مونږ ورته ډېر وایو چې هلکه دا مونږ ګوره خپل بچو چې دی نو رزق ګټو خو څوک هم دا یقین نه کوي دې ته مونږ نه پرېږدي او پرېږدي هم ورته نه د دنیا خلک په رانه راته وي نو مونږ دغه هم نشو کولی. نو دا اوس حالت چې کوم دي لکه زه به تاسو دا سوال وکړو چې نشترحال نو نشترحال اوس هم کولاو نه دی. ښه هغه زه به ورته ویم چې د مارشل الله په دور کې چې کوم هلې ځلې کېږي هغه هلې ځلې اوس نن سبا په نشترحال کې کېږي. رواني پکار خدا دی چې نشترحال کې هر چا له اجازت ورکړي چې کوم د پښتو ادب او ثقافت او د پښتو پښتونولۍ لاندې پروګرامونه کول غواړي ډرامې کول غواړي په کلچر په ثقافت باندې نو هغې له دې په نشترحال کې مطلب مکمل اجازت ورکړي او بله چې دی نو نشترحال کري تا ته پته ده څومره ده؟ څومره 22,000 22,000 د نشترحال کرۍ ده ګرانو کتونکو دا واورئ 22,000 کرۍ ده او حالات څه دي چې نن سبا څوک هم ټیکټ نه اخلي پروګرام له چې راشي او ویې ګوري. هر سړی و چې ما له پاس راکړه زه مفت وردننه کېږم پاس راکړه نه بله خبره دا ده چې دې حالاتو ته وګوره عام سړی خو نه راځي د 400 نه به څوک لاړ شي او په پېښور کې پېښور نشترحال ته څوک نه راځي نو 400 نه به څوک لاړ شي. زه دا وایم چې دا اول خو دا کرۍ ډېره زیاته کمه کړي په دې وجه چې هر سړی پکې ډرامه وکړي. ځکه چې که زه پکې کار کوم او یو پروډیوسر زه واغېشتم ما ته یې واغېشته نو مونږ خو به ترې پیسې غواړو. مونږ ورسره چې دی نو دغه کوو خپله دغه به ورسره کوو کوآپریشن به کوو حکومت له هم پکار دي که
چې دا و ها جنگیر تاسو دا ډیماند څه دا مطالبه ده چې مطلب نشترحال د کری لګه کم کی چې مطلب هر سړی ورتلی شو د خپل خیالاتو اظهار پکې کول شي اظهار پکې کوشش د دایره لاندې ها جی ها بالکل جنگیر دل صاحب خبرې زموږ رواني نشترحال ذکر هم پکې وشو دا راته وایي چې کوم یو داسې کامیډي ډرامه په ټلویزیون چې تاسو دا غینه پاپولر شو یو ور سړی ویل چې دغه دی روان دی دغه دی روان دی دغه دی روان مخلص صاحب ډرامې خو ډېر زیاتې کړې دي خو تاسو د مشهورتیا خبره وکړه چې د کومې ډرامې نه مشهور شوې نو الحمدلله زه هم د ډوبې ډرامې نه مشهور شوی یم ماشاءالله ډېره ښه خبره وکړه هغه ډرامې نوم څه و د هغې ډرامې نوم و رنګونه کامیډي ډرامه رنګونه هغې کې ستاسو کرکټر څه و هغې کې خو ما مختلف هغې کې به سکرټونه کېدل خاکې به کېدې خو زما پکې یو داسې خاکه راغله چې هغه ما وکړه نو په دویم اپیسوډ کې نه په دریم کې بیا راغله او هغه چې دی نو کنټینیو شوه د هغې خاکې نوم و ماکو ما پکې د ماکو کرکټر کړی و څنګه چې سراج اکبر د بادام نه مشهور شو بادام نه ما هغه زما خیال دی هغې پسې دویمه ډرامه وه چې هغه پکې چې دی نو د بادام نه مشهور شو ماکو کرکټر ما کړی و او دا یم چې دی نو زمونږ کوم ډایرکټر چې کوم پروډوسر صاحب مسعود احمد شاه جی الله تعالی دې ژوندی لري روغ صحت دې الله تعالی ورکړي سره د ټولو پروډوسرانو دا پروګرام هغه کو او قیومتي صاحب زمونږ اسسټنټ الله دې روغ جوړ او آباد لري هغه دا خاکه چې دی نو شینو ما مالا ورکړی و سید رحمان شینو نو اخري ریهرسل کې د اخري ورځ باندې چې دی نو مسعود شاه صاحب راغی وی چې دا پلان کې کوي وی دا ماکو والا وی دا جی چې دی نو شینو ماما کوي نو هغه داسې نظر واچو وی ماکو دا زما د شکل به د ماکو ښکارېده یاره بالکل مسعود شاه صاحب بل ډنډ ښه سوچ دی کړی ماشاءالله وی ماکو دا دی هغه د ماکو خاکه چې مو وکړه نو هغې له بیا اواز خوښه ما ته بیا ویل ته به څنګه راځې څه به کوې څه به نه کوې نو ما ورته دوه درې قسمه اواز وکړو خو هغه د مسعود شاه صاحب خوښ نه شو اخري څنګه و اخري داسې قاضي ملا صاحب د الله پوخي هغه به پکې ډاکټر و او هغه به وایي ماکو نو ما ورته جی دا زما اواز و او دونه یې راله سڼې لګولې وې دونه بریت و یو ټوپې مې په سر کړی و ما ته یې ځان له ګټ اپ په خپله جوړ کړه نو بس الحمدلله ما داسې ګټ اپ جوړ کړ چې واقعي زه ماکو ښکارېدم اوس جنګیالي صاحب اوس ګرته په عام لایف کې څوک و چې هغه دی ماکو روان دی تاسو به کار درځي نه والله نه راځي ځکه چې کرکټر مې کړی د هغې نه پس بیا یو بل پروګرام راغی تیر په هیر نو هغې کې بیا همدغسې هغې کې بیا ټاکو د ډریپ واه چې ګرانو کتونکو دا لوګي تاسو وینئ په موږ باندې لوګي راځي چونکې په خیالي کې ناست یو ملګرو څه پخلی مخلی موږ له کړه تاسو په دې شیشه باندې کتلي هم وي ملګري وایي چې دا میان چې کوم دی تاوده خوند کوي نو ماکو ته به خدای جهانګیر صاحب هم وږی شوی دی او موږ هم وږي یو چونکې غرمه ده نو موږ به لږه ورشان وقفه ولو هغې نه پس به بیا څو خبرې تاسو سره نورې کوو د ایم ټلویزیون سره اوسئ جي خدای په امان ګرانو کتونکو یو ځل بیا ټول په خیر راغلی ټول ستړي مه شئ د ایم ټلویزیون په شیشه باندې درته یو ځل بیا هرکلي ویم زه یم مخلص او دلته ما سره ناست دی جهانګیر عادل صاحب وختي زه منع کړم چې ما ته لالا مه وایم نو جهانګیر عادل صاحب ورته یم صاحب هم ته درکړه ښه موږ سره ناست دی جهانګیر عادل زه هم چې د عادل به هم دلر نه عادل جهانګیر عادل صاحب موږ سره ناست دی او د هغه سره مرکه زموږ روانه ده بس اخري مرحلو کې یو که خیري دا ځل وقفه لږه ځکه ډېره وه چې ډېر زیات تاوان یې کړی پښتون سړی دی د اشنغر د سیمې سره تعلق دی اشنغر د خاورې سره او ګران بابا وایي د اشنغر ځمکه غزل ټوکوي او کله په دې ځمکه د فن قاطي ده نو دا هم په دغه ټوکېدلو ګلونو کې یو ګل دی یو بل مشال دی د اشنغر ډېره غټه مېلمستیا زموږ وکړه الله دې د دوی قدر وکړي خدای دې خوشحاله کړي امین سره ستاسو جهانګیر عادل صاحب مرکه زموږ روانه ده ستاسو انټرویو روانه ده تاسو هغه وخت کې هم کار کړی دې ټایم کې هم کار کوئ د هغه وخت په کار کې د دې وخت په کار کې څومره ډفرنس څومره فرق تاسو ته ښکاري
مخلص صاحب د هغې وخت کار او د دې وخت کار کې ډېر لوی فرق هغه څنګه هغه داسې چې مخکې به کله چې مونږ په تازه لاړو په ټي وي ته بیا هم پکې شل کاله 15 کاله تېر کړل نو دغه وخته پورې د هرې ډرامې به 3 ورځې ریهرسل کېده 3 ورځې به ریهرسل کېده څلورمه پس په ریکارډینګ شروع شو نن چې دی نو ریهرسل نشته ښه بس ډایرکټ لاړې ډایرکټ سکرپټ یې ووایه او بس سبا د ریکارډینګ دی او راځه کیمرې ته ودرېږه لکه د فلم یا د او په هغې باندې نن سبا چې که وګورې نو داسې ډېر د زموږ د پښتو دا ډرامې ولې کمزورې شوې دا هم په دې وجه کمزورې شوې چې ریهرسل خو دې د منځه ووته پاتې شو هغه خلک کم چې شوق خو شته خو په دغه باندې نه پوهېږي چې نه په سټیس پوهېږي نه په پاس پوهېږي نه د ډایلاګ په ډیلیوري باندې پوهېږي خو بس لګیا دي د خپلې پیسې په زور باندې ډېر خلک شته نو د هغې خلکو ځای شته او زموږ ستا ځای ځکه نشته چې هغې سره پیسه ده مو تا سره پیسه نشته نو هغه زموږ کلچر چې پکې کوم هغه زموږ ثقافت چې پکې کوم هغه ډایلاګ ډیلیوري چې وه سټیس پاس هغه ختم شو او فوټورک بیا ټول ختم شو نو په دې وجه باندې چې دی نو هغه فرق ہوتا فرق مطلب صفا خلکو ته ښکاري که صحیح خبره ده جهانګیر عادل صاحب دومره کار تاسو وکړو 15 کاله تاسو ایکټینګ وکړو چېرته د فلم آفر درته شوی دی او جی د فلم آفر شوی دی خو وخت اجازه نه ده راکړې ځکه چې دلته کې یو سرکاري نوکري ده الله دې ورسره ایښو کړي چې د ټي وي ته یې پرېښومه نو دا هم ډېره ده او زموږ شوق چې کوم نو هغه هم دلته پوره کېږي نو په دې وجه باندې زه فلم ته نه یم سټیج ته ټلویزیون ته سی ډي ته په کوم نظر ګورئ کوم کار انتهایی ګران دی او کوم کار انتهایی اسان دی د ټولو نه زیات ګران چې کوم دی نو هغه سټیج دی وجه سټیج ځکه ګران دی چې هغې کې به ته خپل ډایلاګ یاد ساتې هغې کې به خپل فوټورک یاد ساتې هغې کې به چې دی نو سټیج پاس یاد ساتې اتار چړو به یاد ساتې بل خبره دا ده چې هغې کې مخامخ تاسو ته خلک ناست دي هغه ډایرکټ ریسپانس ډایرکټ او که ښه ډایلاګ دې وي خو خلک به درته چې دی نو کلیپینګ وکړي او که هماغه ډایلاګ دې په بد شکل کې وي نو بیا به درپسې خلک چغې وکړي نو سټیج په دې وجه ګران دی چې ته مخامخ عوام سره ډایرکټ لګیا یې او پاتې شو ټي وي او سی ډي نو د سی ډي خو یو ځل چې دی نو ستاسو یو ملګری و 3-4-5 کاله مخکې تاسو راته رنګ وکړه نعیم صاحب چې د باجوړ یو ریډیو دی که د دیر ریډیو دی روښانه هغه به تاسو نه انټرویو واخلي جی 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 بالکل روجا زه په ابټاباد کې ما د شپې 10 بجې هغه زمانه لا یو انټرویو اخیسته نو دا سوال هغه را باندې کړو چې د سی ډي ته په کوم نظر ګورې نو هغه وخت کې ورته ما ویلي چې د سی ډي نه پرون مستقبل و نه یې نن شته او نه یې سبا شته هماغه کار وشو سی ډي ښه کار و خو زمونږ دغه خلکو زمونږ دغه ملګرو دا کم چې ډایرکټرانو دا کم چې شوقیانو هغې ته ډېره غلطه پیدا واخیسته او سی ډي یې په دې ګڼي سی ډي یو واحد ذریعه د ټي وي یو پی ټي وي چې هغه هر ملګري کور کې کته او یو واحد ذریعه د سی ډي و د فلم نه زیاته او د سټیج نه چې دې کې که تاسو د خپل پښتو کلچر پښتو ثقافت ادب وړاندې کوو نو ډېر ښه شي خو دغه ملګرو ته ډېره غلطه پیدا واغشتې نو په هغې وجه باندې چې دی نو سی ډي ختمه شو صحیح سی ډي ډېر ښه شی و سی ډي ښه روانه وه زه خپل هم لږه مطلب که زه خلکو پېژندلی یم نو سی ډي په وجه پېژندلی یم بالکل او دغه دی اوس مطلب په پی ټي وي کې هم کار کوم په فلم کې مې هم کړی په سټیج مې هم کړی دی د دې سی ډي د برکته سی ډي ته چې تاسو راغلی د ټلویزیون تاسو خو ظاهره په ټلویزیون باندې ایکټینګ کوو بیا سټیج هم تاسو کړی نو تاسو بیا ډایرکټ یو سی ډي کې کاسټ شوی نو تاسو ته څه تاسو دغه خپلو پروډوسرانو په ټلویزیون کې چې کوم ډایرکټران دي هغوی تاسو ته نه ویل چې یاره هغوی خو د سی ډي ته په بد نظر کتل نو تاسو ته ویل نه شي یاره دلته کار مه کوئ تاسو ویلې راته چې سی ډي ته مه ځئ خو مونږ به ورته دا جواب ورکړو چې سی ډي یو داسې شی دی چې هغه مونږ کور په کور کتی شو حجره کې
لکه زمونږ اجره وګور اجرې نشته ختم شوې زمونږ د اجرې ثقافت ختم شو زمونږ د اجرې ادب ختم شو اجره د سره پاتې نه شوه دا سی ډي ډرامې چې کومې دا تا کور کتې شوې دا تا په اجره کې کتې شوې دا تا په ډېټه کې کتې شوې خو منځ کې پکې چې دا خو راغله چې کومې د هغې نه پس وشرمېدلې نو هغه بیا د کتو قابلې پاتې نه شوې نو لهذا که ته وګورې نو ما په سی ډي کې کار کړی دی خو ډېر کم مې بیا کړی دی ځکه چې بیا به نه تلم بل ورځ ما ته زموږ یو ملګری دی تواب سرحدي پرون ما ته رنګ وکړو وایي چېرته یې زه خو کلي کې یم وایي د سی ډي یو ډرامه ده راشه ورله نو خدای شته لا نه اړم ورله توبه خدای خو هغوی اوس هم سي ډي کې کار کوي هغوی اوس هم سی ډي کې کار کوي خدای شته چې لا نه اړم ورله ما هغه ته خو مې نه وي خو چې نه درځم ورته مې زوزګار نه یم ښه خبره نو هم د دغې خلکو د لاسه دا چا چې په لاهور کې وخت تېر کړی دی او دا مړه زه به درته سوویم نو بس ته دا پته ده ستاسو ګیلې مانې ستاسو جهانګیر صاحب درته ووایي چې د موجوده حکومت نه یا د تیر حکومت نه هغوی تاسو سره د آرټسټانو سره څه هیلپ څه لاس مرسته ورسره کړې ده او یا یې که کړې ده څومره حده پورې کړې ده که نه ده کړې نو ولې نه ده کړې همدغه سوال رانه چې دی نو هغه روخان ریډیو والا هم سره واحد یوسفزی زما ملګری دی مرکه کې ما سره شامل وي خو هغه ذمهواری واحد یوسفزی رانه همدغه لایو انټرویو چې هغه شته د ریډیو نو هغه رانه همدا سوال وکړ دا تقریبا د 5-6 سال مخکې نو همدا سوال یې رانه وکړ چې تاسو سره حکومت څه مرسته کوي نو ما ورته ویې الحمدلله نو یو ټوټې پاس مې پکې واغشت نه نو هغه ډېر زیات وخندل ما ورته ویل وروره دا ولې دې وخندل هغه راته ویي تا وی الحمدلله ما وایي چې ته وایې آهو نو ما ورته وویل چې نه داسې کار دی چې د دې نه مخکې کوم ګورنمنټ و د ان پي نو هغې یو قدم واغشتو چې آرټسټانو له څه وظیفه مقرر کړه یا یې ورکړې ورله خو هغه خاص کسانو له د هغې نه پس چې د هغې ګورنمنټ ختم شو دا نننی ګورنمنټ راغی د پي ټي آی ده نو دوی هم هغې قدم باندې قدم واغشته او آرټسټانو له یې پیسې مقرر کړې 30,000 روپۍ میاشت خو د بده مرغه بس زه درته څه ووایم چې هغې کې موږ ته 7 قسطه میلو شو او هغه 8م قسط چې دی نو تر اوسه پورې نه دی میلو شوي پته نه وي چې څه چلو شو او ګنې چې دا پیسې موږ له راکولې دا وظیفې موږ له راکوله نو دې صوبایي حکومت چې دی نو دا آرټسټان په ډېر اعلی طریقه په ښه طریقه باندې وزیر اعلی هوس تسیم هوس ته بوتللو چې عمران خان صاحب هم هغې کې شامل و او په هغې کې اعلان دا وکړ چې دا به موږ 8 قسطه ورکوو یو کس له 30,000 روپۍ میاشت 500 کسانو نو 7 قسطه خو میلو شو او هغه 13 اګست کې چې دی نو 8م قسط برابر شوی و خو اګست دا د تقریبا بیا دا د رانږدې 2-3 میاشتې پکې کمې دي نو تقریبا زه به ورته ویم چې کال وشو خو تر اوسه پورې هغه 8م قسط میلو نه شو زه بهرحال تاسو خو بیا ما خوشقسمتو خلکو کې راځي چې هغه 7 قسطه خو تاسو واخیستل که نه دا هم ښه خبره ده موږ ته خو پکې شکر دی لاسم نه دي میلاو شوي الله دې وکړي چې میلو شي خو که دا حل وي که نه نو ګرانه ده ځکه چې دوی موږ له په کومه ورځ دا وظیفه مقرر کړه او بیا راله راکوله نو ډېرې غټې وعدې په سټیج باندې وکړې عمران خان صاحب پکې هم موجود و او هغه هم ووې پرویز خټک صاحب هم ووې خو بس پته نه لګي چې بیا څه چلو شو سټاپ شو او هغه په دې ځای به موږ هم دا خبره هغه 7م قسط راله راغی او 8م یې سټاپ 8م به راځي انشاءالله او پته نه چې کله به راځي موږ سره اوسئ جی جهانګیر صاحب خپله خبره راغونډو ته راته ووایي مختصر شان چې په خوراک کې هم څه خوښ هر څه مې خوښ زبردست خبره ختمه کړه ښه مطلب چې که دال میلاویږي او که ساګ میلاویږي که وریجې بالکل دا ټانګر پکې اډه څه راډو کوم ده میان دې نن ونه خوړل وجه څه وه میان خو مې لږ ډېر وخوړل ولې که ته ښه جي جهانګیر عادل صاحب اخري پوښتنه زموږ د ملګرو نه دا وي او هغه دا چې په زړه دې څه ارمان دی یا په زړه دې څه ارمان شته داسې څه یو دا ارمان مې په زړه دی چې په لر او بر پښتونخوا کې د امن راشي بس دا ارمان دی نور هېڅ هم نشته
په لر او بر پښتونخوا کې د امن راشي کومو ملکونو ته تللی کومو هیوادونو ته تللی قطر ته تللی ما دوبۍ ته تللی ما ملیشیا ته تللی ما افغانستان ته تللی ما افغانستان خو زموږ د پلار نیکه وطن دی نو هغې ته زه بهر ملک نه ویم هغه خو زموږ خپل وطن کور دی هغه زموږ کور دی ځکه چې د افغانستان نه زموږ قرنیکه او قرنیا راغلې ده دا ټول څونه پښتانه چې دي هغې تعلق افغانستان سره دی او بچا خان بابا هم پکې ښخ او دی. باچا خان بابا هم پکې ښخ دی نو افغانستان زموږ خپل وطن دی او موږ پښتانه چې دی نو په دې ډېر زیات خوش قسمته یو په ټولو قومونو کې چې زموږ دوه کوره دي یو په بره پښتونخوا کې یو په دره پښتونخوا کې نور ټول وګوره د هرې دنیا غونډه راواخله خو د هر یو قوم یو کور دی یو کور دی او زموږ د پښتنو دوه کور دوه کوره دي جی جهانګیر صاحب ډېره ښایسته خبره دې وکړه څومره چې ملګري تاسو ګوري کتونکي تاسو ګوري هلکان تاسو ګوري سټوډنټس تاسو ګوري مشران زنانه تاسو ګوري څه میسج ورکول غواړئ میسج دا ورکول غواړم چې الله تعالی دې دا ټول پښتانه آباد ودان او خوشحاله لري خو په راروان نوي کلي باندې د تعلیم په کالو ښایسته کې چې تعلیم وي نو ورسره به هنر وي چې تعلیم وي ورسره به ادب وي چې تعلیم وي ورسره به پښتو کلچر ثقافت ژوندي وي صرف د قلم او کتاب نه ورله کار واخلئ دا زما ارمان هم دی چې ټول پښتانه را روان نوي کول ماشومان د علم په رڼا باندې ښایسته شي جی ګرانو کتونکو جهانګیر عادل صاحب ستاسو یو جهان مننه دا زمونږ هغه نننی مشالو جهانګیر عادل صاحب زمونږ د اشنغر د چارسدي د سیمې چې تاسو د دې خبرې واورېدې ډېرې خبرې به زمونږ نه پاتې هم وي خو د وخت د کمي د وجې دغه شي نه موږ خپله مرکه راټوله کړه زمونږ پروګرام نوم دی مشالونه او زه یم ستاسو قرباني مخلص د بهر صاحب په یو قطعه باندې زه ستاسو نه اجازت غواړم چې یار دې مړ نه شي په یار دنیا ورانیږي د هغه مرګ دې په تورو خاورو موړ شي او خلکه ما یې صدقه د کټ نه تاو کوي زه دې مړ شم خو زما جانان دې جوړ شي ګرانو کتونکو د خپل پروډوسر عرفان او خپل کیمرامین زموږ ایډیټر هم دی کامران احمد سره د هغه سره د نیم مخلص سره د جهانګیر عادل صاحب ستاسو ټولو پښتنو نه اجازت ملګرو پښتنو زما د طرف نه څومره چې په لر او بر پښتانه دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې پښتانه دي الله دې ودان آباد او خوشحاله لري او دا دعا به کوو چې الله تعالی دې لر او بر پښتون د دې کړکېچنو حالاتو نه وباسي د خدای په امان په مخه مننه امان